دا هغه شیبه وه چې موږ فکر کوو یوازې به یو کور وګورو، خو بېرته همغه شان نشو راغلی. په یو لرې کلي کې یو زوړ کور و. خلکو به ویل چې هلته هېڅوک د شپې نشي پاتې کېدی. هر څوک چې به هلته ورننوت یا به وېرېده یا به بېهوشه کېده. موږ درې ملګري وو. موږ ویل دا ټولې خبرې دروغ دي. موږ پرېکړه وکړه چې د شپې 12 بجې به کور ته ځو. کله چې موږ کور ته داخل شو، هر څه خاموش وو. یوازې د باد غږ و. ناڅاپه د پورته پوړ نه غږ راغی، د زنځیر غږ. زما ملګري وویل شاید کومه پیشو وي. خو موږ چې پورته لاړو، هلته هېڅ هم نه و. یوازې په دوړو کې د پښو نښې وې، خو داسې نښې لکه څوک همدا اوس تېر شوی وي. ناڅاپه دروازه په خپله وتړل شوه. موږ ټول ودرېدو. زما زړه ډېر تېز درزېده. یو ملګري ورو وویل موږ یوازې نه یو. ما آیت الکرسي شروع کړه. ناڅاپه هر څه خاموش شول. نه غږ نه حرکت، یوازې سړه هوا. موږ منډه کړه او له کوره ووتلو. تر نن ورځې خلک وایي هغه کور خالي نه دی. هلته لا هم یو څه شته. که ته همداسې ویرونکې ویډیوګانې خوښوې، لایک کړه، کمنټ ولیکه. د دوام لپاره سبسکرایب مه هېروه.